بسم الله الرحمن الرحیم. هیله کوم چې ټول دوستان به ښه وي. نن به انشاءالله یو نوی سیریز سټارټ کوو، یو نوی پارټ به سټارټ کوو په فنکشنز کې چې هغه د موږ سره بیسکس ان اډوانس فنکشنز. راځم زه ZTH Excel function formulas book ته. Best Excel functions basics in advanced functions. دې پارټ کې اول موږ تاسو ته هغه اول ګروپ ایکسپلین کړی دی چې کوم په Excel functions in formula book کې هغه وړوکی ګروپ دی د functions. اول موږ سره سم فنکشن ده چې کوم سمیشن دپاره استعمالیږي، جمع دپاره استعمالیږي. دویم ایوریج فنکشن ده چې کوم اوسط دپاره استعمالیږي چې په دې کې موږ ته اوسط نمبر راته راکوي. او همداشان د ایوریج فنکشن په اړه باندې چې کوم ټپس ان ټریکس دي هغه موږ دې ځای کې تاسو ته ویلي دي. همدارنګه کاونټ فنکشن چې کوم دی دا موږ ته کاونټینګ دپاره استعمالیږي چې کوم موږ ته نمبر کاونټ کی. کاونټ ا موږ ته نمبر ان ټیکس ټول موږ ته کاونټ کوي. کاونټ بلنک موږ ته خالی سیلونه کاونټ کوي. میکس فنکشن موږ ته میکسیمم نمبر موږ ته راکوي چې کوم غټ نمبر وي تر ټولو. او همداشان میکس ا فنکشن هغه موږ ته ټرو او فالس هم په نظر کې نیسي. او همداشان د دې په اړه باندې چې کوم یو ټپس ان ټریکس دي هغه موږ دلته ویلي دي. مین فنکشن موږ ته مینیمم نمبر راته راکوي چې په دغه نمبر کې وړوکی نمبر کوم یو دی. او همداشان مین ا یعنی مینیمم ا دا فنکشن موږ ته ټرو او فالس هم په نظر کې نیسي. پروډکټ فنکشن موږ ته ضرب راته راکوي. کوشن فنکشن دا تقسیم دپاره استعمالیږي چې کوم بغیر د ډیسیمل نه موږ ته صحیح عدد راته راکوي. او موډ فنکشن موږ ته باقی مانده دپاره استعمالیږي چې کوم موږ ته باقی نمبرونه راته راکوي. صحیح شو؟ راځئ چې پریکټیکل کار د خیر سره وکړو. ورته فار ایگزامپل سم ټیب نمبر د کوم دي ورته دغه نمبرز دي. بس بریکټ بند انټر دا موږ ته ټوټل راکړو چې دغه نمبر ټوټلز دا راځي ټول د یو بل سره جمع کړو. دا خو اسانه. بل زه راځم ایوریج فنکشن ته. زه از ایکول ټو لیکم ایوریج بس ټیب او دا زما نمبرز دي بریکټ بند انټر دا موږ ته ایوریج راکړو او سطح راته راکړو. یعنی مطلب دا شو که دغه یو سل باندې دا تقسیم کی نو ټولو ته 2.5 روپۍ رسیږي. 2.5 یعنی ټول 1000 روپۍ دي نو هر یو 2.5 روپۍ راځي چې ټولو مساوي وړي وي یا مساوي فار ایگزامپل پې کړي وي. ایوریج باندې بعضې کسان اوس هم نه پوهېږي. ایوریج مطلب دا دی که ته هم دغه 2.5 روپۍ راواخلې دغه یو کس ته هم 2.5 ورکړې 2.5 یعنی ټول سره مساوي 2.5 روپۍ رسیږي. که څه هم د سره 100 دي، د سره 300 دي، د سره 200 دي، د سره 400 دي. هیله کوم چې اوس ورباندې پوه شوي یاستئ. بله خبره موږ سره دا ده چې په ایوریج کې بعضې وخت داسې وي چې موږ څه امټي سیل انتخاب کړي وي. امټي سیل خو یاد ساتئ ملګرو چې امټي سیل هغه په ایوریج کې نه نیسي، زیرو والا سیل پکې حسابوي. صحیح ده که نه؟ ګوره دې ځای کې موږ ته څه ویلي دي. It means that empty cell and zero are not equals. Empty cell is not adding to the average. صحیح ده که نه؟ دلته is equal to لیکم for example average is equal to average tab او دا مې ورته انتخاب کړ ټول انټر ماته راکړه 14.15 مطلب دا شو چې دغه ته هم 14 نیم رسیږي 14 نیم او 14 نیم. که زه دلته 0 ورته ولیکمه اوس به څو شي 14.2 ځکه دا هم اوس پکې حساب شو. که زه دا کلیر کما دا هم کلیر کما نو ګوره اوس څو شو 22 شو. که زه دا 0 کما اوس څو شو 14 نیم شو. که زه ورته یم نه از ایکول ټو ایوریج دا ماته انتخاب کا انټر اوس شو 22. یعنی مطلب دا شو چې 22 دې کس شو 22 د دې کس شو 22 د دې کس شو. صحیح شو که نه؟ همدغه شان ما په دې کې بیا بیل بیل اجرا کړي دي چې 3 مې دا ورته انتخاب کړي دي، بیا مې 4 انتخاب کړي دي او بیا مې 15 ورته انتخاب کړي دي. او کوم تاسو 10 ورسره اخر کې ولیکئ مطلب دا شو چې بل کس هم موجود دی چې هغه پکې لس پیمنټ کړی دی. صحیح شو؟ څه مطلب شو؟ ګورئ ورته فار ایگزامپل یو کس 10 روپۍ پې کړي دي، بل 20 او بل 13 روپۍ. زه ته هم دغه ایوریج راته روباسه چې آیا دغه روپۍ مساوي په دغه کسانو باندې تقسیم کړي څو مساوي رسیږي. زه از ایکول ټو ایوریج ورته لیکمه بس ټول مې ورته انتخاب کړ انټر ماته وایي چې 20 روپۍ دي ټولو باندې چې تقسیم کړي مساوي 20 روپۍ رسیږي. زه ورته یم یو کس دی هغه پکې 100 روپۍ پیمنټ کړی دی. اوس که تاسو ورته وګورئ 40 روپۍ رسیږي. د مطلب دا شو چې دلته یو کس پکې 100 روپۍ پیمنټ کړی دی. دا به شي 160 روپۍ.
1 سل شپېته چې کله ته په 4 کسانو باندې تقسیم کړي نو 100 روپۍ رسیږي 40 روپۍ رسیږي. هیله کوم چې اوس ورباندې پوه شوي یاستئ. بله فنکشن موږ سره کاونټ فنکشن ده. کاونټ موږ ته صرف نمبر شماري، ټکس راته نه شماري، سټرینګ راته نه شماري. بس کاونټ مې ورته ولیکو او دغه ټولو ته انتخاب کا انټر. موږ ته چې په دې کې 3 دانې نمبرز دي او یو سره پکې ټکس ده. کاونټ ا موږ ته نمبر او ټکس دواړه راته شماري. کاونټ ا مطلب کاونټ الفابet. بس زه ورته لیکم فار ایگزامپل کاونټ ا او ټول مو ته انتخاب کو انټر. ورسوي راته ولیکو 4. صحیح شو؟ همدغه شان از equal to count blank. count blank ته خالی سیل راته شماري. صحیح شو؟ بس انټر. دې ماته څه ولیکو 1. که زه دلته راشم فار ایگزامپل از equal to ولیکمه this one دا به ماته هم وشماري ځکه چې دا خالی ده کنه، که څه هم فارموله پکې موجود ده. همدغه شان که زه وتم چې ماته میکزیمم راته وباسه از equal to فار ایگزامپل میکس ورته لیکمه او دغه ټول راته انتخاب کا انټر. ماته وایي چې میکزیمم پکې دا دی. یا که زه راشم فار ایگزامپل از equal to میکس ورته ولیکم خو چې کوم ځای کې ایرر موجود وي ګورئ تاسو ورته ماته ولیکي چې دا ایرر دی کې موجود دی. چې کوم کې ایرر موجود وي هغه تاسو ته ایرر درکوي. is equal to max a ته راځم. max a function موږ ته true او false هم نیسي. ګوره سره ته وایي max a function does not ignore logical values in text. صحیح شوه؟ دا مې ورته انتخاب کو. زه وتم چې په دې کې ماته تر ټولو غټ راته وښیه. ماته وایي چې 500 دی. که زه ورته فار ایگزامپل دا 0 مې ورته کو وایي 200 دی. که دا مې فار ایگزامپل ورته 0 کو ماته وایي چې 1 دی. یاد ساتئ ملګرو چې false value څه شی ده؟ دی 0 ده او true value څه شی ده؟ 1 ده. نو ځکه یې ماته 1 راکړو ځکه چې دا 0 نه هم غټ دی، false نه هم غټ دی، 0 نه هم غټ دی، نو ځکه یې ماته 1 راته راکړه. min څه دپاره استعمالیږي؟ min is used for minimum. زه ورته وایم چې په دې کې ماته تر ټولو وړوکی عدد راته راکړه. بس سنټر ماته وایي چې 100 دی. زه is equal to فار ایگزامپل min a ورته لیکمه او دغه ټول مې ورته انتخاب کو. تاسو ملګرو مخکې له دې نه چې تاسو دغه فنکشن وګورئ تاسو ماته جواب راکړئ. دې کې به ماته تر ټولو وړوکی عدد کوم به راته راکړي؟ 200 به راته راکړي که 500؟ ظاهره خبره ده چې ماته به 0 راکړي ځکه چې ما ورته min a فنکشن لیکلی دی. min a کې false او true دا هم پکې حسابېږي. نو ګوره ماته به 0 راته راکړي. همدغه شان پروډکټ څه دپاره استعمالیږي؟ ضرب دپاره استعمالیږي. از equal to پروډکټ. زه ورته ما 200 موضوعونه اخیستي دي، یو دانې 180 روپۍ دی. نو ټوټلې ماته راوباسه. ماته وایي چې دومره روپۍ راغلي. بس کنټرول ډي. کوشن فنکشن از equal to فار ایگزامپل کوشن ورته لیکمه 50,000 روپو مانیټرس مې اخیستي دي، 2 دانې راغلي دي. بس 100 روپۍ دانه راغی، 2,500 روپۍ دانه راغی. صحیح شوه؟ او که زه ورته فار ایگزامپل 3 دانې مې اخیستي دي ماته وایي چې 1460 روپۍ راغلی. خو یاد ساتئ ملګرو چې په دې کې تاسو ته ډیسیمل نه درکوي. او از equal to موډ څه دپاره استعمالیږي؟ موډ دې دپاره استعمالیږي چې تاسو ته باقي ماندر ته درکړي. زه ورته یم 5 ډیوایډ که په 4 باندې نو ماته وایي چې یو ورنه باقي پاتې کېږي. یو مکمل رسي که نور باقي پاتې کېږي. که زه فار ایگزامپل 3 ورته ولیکمه نو ماته به ولیکي چې 2 باقي پاتې کېږي. که زه فار ایگزامپل 2 ورته ولیکمه نو ماته وایي چې یو باقي پاتې کېږي. که 1 ورته ولیکم ماته وایي چې 0 باقي پاتې کېږي ځکه چې 15 روپۍ دي په یو کس باندې تقسیموم 15 روپۍ رسیږي. 15 روپۍ رسیږي مکمل. صحیح شوه؟ هیله کوم چې په دې ویډیو باندې پوه شوي یاست. دا موږ سره د سیریز نمبر 3 پارټ نمبر 3 اوله ویډیو فنکشن نمبر 1 څخه تر فنکشن نمبر 10 پورې.